مویدانې چې موږ او تاسو اوس وینو او ورته ولاړ یو دا د میدان وردګو د ولایت د اقتصاد ریاست دی چې په یو کال کې تقریبا ټولې چارې سرته ورسېدلې په ښه کیفیت سره او همدارنګه د اقتصاد د وزارت د پرمختیایي بودیجې نه تقریبا د 12.5 میلیونه افغانیو په لګښت باندې دا پروژه په یو جریبه ځمکه کې سرته ورسېده. زه په خپله د اقتصاد د وزارت د سرپرست نه ډېره مننه کوم چې دغه اشد ضرورت چې د اقتصاد ریاست درلودلو په میدان وردګو ولایت کې دی پوره کړو. نن هم غواړو چې د میدان وردګو په ولایت کې ټولې هغه پروژې چې کارونه فلحال شروع شوي دي د هغوی د کاري پرمختګ پیشرفت او په تخنیکي لحاظ د هغوی د کارونو د کیفیت نه لیدنه وکړو او که په دغه برخه کې د خدای مکړه کومه ستونزه موجوده وي هغه د ولایت د رهبرۍ په همکارۍ بالاخره موږ د مرکزي ادارو د اړونده وزارتونو سکتوري ادارو سره شریکه کړو وکولی شو چې دغه د انکشافي پروژو بهیر ګړندی کړو. د دې ترڅنګ ټول هغه غیر دولتي مؤسسات چې په اړونده ولایتونو کې فعالیت باندې مصروف دي نن مو د کاري لیدنې یوه بله مسله دا ده چې موږ د ځینو غیر دولتي مؤسساتو له استازو سره هم وګورو د هغوی د فعالیتونو د همغږي په رابطه هم د ولایت د رهبرۍ نه واورو هم د غیر دولتي مؤسساتو نه واورو او په دغه برخه کې که کوم ستونزې موجودې هغوی ته لازمې لارښوونې وشي. په ولسوالۍ کې د ادارې او حسابدارۍ یو انسټیټیوټ ته د $1 میلیون په ارزښت باندې چې هغه پروژه منظوري راغلې سې جانبه یا درې اړخیزه تفاهمنامه امضا شوې د معارف محترم وزارت په چوکاټ کې د تدارکاتو لاندې ده. ان قریب انشاءالله امیدوار یو چې د هغې د تعداد ډبره کېښودلی شي او د دې ترڅنګ بله مهمه ملي پروژه چې هغه یو درس بستریزه روغتون ده البته هغه مرکز کې ده هغه د منظورۍ لپاره لیږلې او د منظورۍ د مرحلې لاندې ده. امیدوار انشاءالله راځي چې هر څومره زر د هغې منظوري ترلاسه کړو د هغې تدارکات به هم پیل شي او راتلونکي 3 میاشتو په حدودو کې یا 4 میاشتو په حدودو کې هغه پروژه هم البته تعداد کېښودل شي. تاسفانه چې دغه پروسې د دغو پروژو پروسه لږ وخت نیسي زمانګیره ده غیر له هغې د هغې په منظورۍ او په تطبیق کې انشاءالله کومه جدي ستونزه نشته.